کتونکو یو هلک چې د امام د ښځې سره یې ناروا تعلق و او دغه هلک چې د دغه ښځې نه یې ناروا ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. دغه ویډیوګانې چې موږ سره دي د دې ویډیو په اخره کې به در سره شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ. د ویډیو شریکېدو نه مخکې در سره د دغه ښځې د خولې بیان شریکوم چې دغه هلک سره یې په کومه طریقه یارانه واچوله او دغه ناروا ویډیوګانې ترې جوړې شولې. کتونکو دغه ښځې په خپل بیان کې ویلي دي چې زه او خاوند مې یو ورځ په ډبه کې سفر کولو چې دغه هلک هم په دغه ډبه کې ناستو او زما په سترګو ډېر خوږ ولګېدو. ما غوښتل چې دغه هلک سره زه خبرې وکړم، ګپ شپ ورسره ولګوم. دغه هلک ته ما اشاره وکړله او ما ترې د نمبر غوښتنه وکړله. د ما له خپل نمبر راکړو. ما به ورسره په موبایل ګپ شپ لګولو. ما ورسره په موبایل 4 میاشتې خبرې وکړلې. یو ورځ چې دغه ما خپل کور ته هم راوغوښتلو او دغه هلک ته ما ټول صفا خل وویل چې زه واده شوی یم او زما خاوند یو قاري دی او د جومات امام دی. کتونکو دغه ښځه وایي چې د هغې نه بعد هم ما د سره دغه تعلقات ساتو او خبرې به مې ورسره کولې. دغه دوران کې دغه هلک دغه ښځې نه څه ویډیوګانې هم جوړې کړې وي چې دغه ویډیوګانې او ډېرې زیاتې په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. کتونکو د سوشل میډیا دور دی. نن سبا د کلیوالو ښځو ویډیوګانې ډېرې زیاتې په سوشل میډیا باندې خپرېږي. موږ به دا ووایو چې الله تعالی دې د هر سړي د هرې ښځې حیا پرده وساتي. دغه ښځې چې د خپل خاوند سره یې دوکه کوله او دې ته د خپلو کړو سزا میلو شوله. هغه یار چې ویډیوګانې ترې جوړې کړې وي هغه ویډیوګانې ورته په سوشل میډیا باندې خپرې کړې دي چې دغه ښځه په ټول چم گاونډ او خپل خپلوانو کې په شرمونو وشرموله، ټول قام ته وشرموله. نو په کار دا دی چې د یو ښځې خاوند وي هغه ورسره په حیا عزت کې وخت تیر کړي او ښکلی ژوند ورسره تیر کړي. کتونکو که تاسو هم د دغه ویډیوګانو شوقین یې او کتل یې غواړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ. د دغه ویډیوګانو لینک په درله درکو او تاسو دغه ویډیوګانې په خپله کتلی شئ. دوستانو که ویډیو هم تر اخره پورې کتلی وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.